بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب حضور النساء المسجد. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. قال: فقال بلال بن عبد الله: والله لنمنعنه، والله لنمنعنه، والله لنمنعنهن. قال: فأقبل عليه عبد الله فسبه سبا سيئا ما سمعته سبه مثله قط. وقال: أخبرك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لنمنعهن. رواه البخاري ومسلم. وفي لفظ لمسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. د عمدة الاحکام دا تقریبا 58 نمبر حدیث دی. په دې حدیث باندې امام حافظ عبدالغنی المقدسی رحمه الله باب داسې لګولې: باب حضور النساء المسجد. باب دی په دې مسئله کې چې آیا زنانه جماعت ته او مسجد ته د مونځ د پاره تللی شي او که نه شي، حاضرېدی شي او که نه شي. د ټولو نه اول مسئله هغه دا ده، مخکې حدیث بیان شو د جماعت سره مونځ کول په نارینه‌و باندې دا فرض دی، واجب دی چې کم سړی اذان اوري او جماعت ته رسیدګي کولی شي او جماعت ته نه راځي، دا ګناه کبیره کې اخته دی. مونځ هم کوي په کور کې یا دیره کې او ګناهګار هم دی. مونځ په جماعت باندې په نارینه باندې فرض دی او ډیر زیات ثوابونه هم دي، لکه مخکې احادیثو کې بیان شو چې یو مونځ یو په 20 درجې یو په 25 درجې د نارینه ته حسابېږي. د دې باب هم د هغې سره مناسبت دی چې زنانه ته دا اجر دا به څنګه میلاویږي. زنانه چې په کور کې مونځ کوي، نارینه‌و ته چې په جومات کې څومره اجر میلاویږي، نو هغې نه زیاته زنانو ته اجر چې میلاویږي په دې خبره چې هغوی په کور کې مونځ وکړي، په کور کې بیا په دننه کمره کې. حدیث ابو داود شریف کې دی د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه چې نبی علیہ السلام فرمایي: صلاة المرأة فی بیتها. زنانه چې کله مونځ کوي په خپله کمره، په خپله کوټه کې د رهایش او د اوسېدو په ځای کې، د بیتها نه مراد کمره مراد ده. دیو جن نبی علیہ السلام فرمائی: صلاة المرأة فی بیتها افضل من صلاتها فی حجرتها. زنانه چې کله په خپل کور کې دننه په خپله کمره کې مونځ کوي، دا د هغه مونځ نه غوره دی چې دا زنانه د کور په صحن کې کوي. حجره ویل کېږي. محدثینو او مفسرینو شارحینو د حدیث لیکلي چې المراد بها صحن الدار، د کور هغه سواله، د کور هغه صحن، به اصطلاح دیگر د کور برنډه چې په دې کې مونځ کوي، نو زنانه د پاره غوره دا ده چې په خپله کمره کې په خپله کوټه کې مونځ وکړي. بیا نبی علیہ السلام وفرمایل: وصلاتها فی مخدعها افضل من صلاتها فی بیتها. او د دې کوټې نه هم ډیر غوره مونځ د زنانه د پاره دا دی چې هغه بالکل په هغه پټ ځای د کمره کې چې کوم ځای کې زنانه مخدع هغې ته ویل کېږي چې خپل خاص سامان د زنانه سره چې کوم متعلق وي، زنانه کې خپل لباس وغیره پټ د حفاظتي سامان دی، یعنی پټه کوټنۍ کې
هلته چې مونځ وکړي هغه ورله ډېر غوره دی. همداسې حدیث په مسند احمد کې مو ام حمید د ابو حمید الساعدي رضی الله عنه بیبي وه. هغه نبی علیه السلام ته راغله ویلې د الله رسول انی احب الصلاة معک، زه غواړم چې دا مونځ ستا سره ستا په جومات کې وکم، دا مونځ مې ډېر خوښ دی. نبی علیه السلام ورته مسله بیان کړله، وی قد علمت انک تحبین الصلاة معي، ما ته پته ده چې ستا زما سره مونځ ډېر خوښ دی، خو مسله واوره وصلاتک فی بیتک خیر من صلاتک فی حجرتک، ته چې د کور دننه په کمره کې کم مونځ کې او دا د هغه مونځ نه غوره دی چې د کور بهر په سواله په صحنه په برنډه کې کم مونځ کې. بیا نبی علیه السلام ورته داسې مسله بیانوله، بیا ورته ویله وصلاتک فی مسجد قومک، چې تا ته کوم جومات نږدې دی چې په هغې کې ته مونځ کې، دا ستا د هغه مونځ نه غوره دی خیر من صلاتک فی مسجدی، چې ما سره په مسجد نبوي کې مونځ کې. خلاصه د خبرې دا شوه چې زنانه دپاره په خپله کمره کې دا مونځ دا د هغه مونځ نه غوره دی چې په مسجد نبوي کې د نبی علیه السلام سره کوي. د دې حدیث په دلیل باندې نبی علیه السلام ورته صفا وویل، د وجه دا ده چې زنانه دپاره تستر او پرده حجاب کول دا ډېر اولا دي، او حجاب د زنانه دپاره په کور کې ډېر کیږي په نسبت د دې سره چې د جومات ته روانه وي. دا خلاصتاً مسئله شوه چې غوره مونځ د زنانه دپاره د ثوابونو والا مونځ هغه دی چې هغه په کور کې او په کور کې هم دننه په کمره کې وي. اوس دویمه مسله هغه دا ده که دا زنانه جومات ته ځي نو آیا جومات ته تللی شي که نه جومات ته تګ لکه بعضې مولیان چې وایي چې ناروا دی، که نه بلکل د دې مونځ په جومات کې نه کېږي. نو راځئ د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه فتوا واورو. حدیث بخاری شریف او مسلم شریف کې دی. بخاری کې 820 نمبر او مسلم شریف کې 422 نمبر حدیث دی. عبدالله ابن عمر رضی الله عنه روایت کې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه وی اذا استأذنت احدکم امرأته، اے د امت هغه کسانو چې هغه زما د امت نارینه دي او د هغوی په نکاح کې زنانه دي، یعنی خاوندان دي، چې کله د تاسو نه اجازه واخلي، امرأته بیبي ستاسو یو کس تاسو نه اجازه واخلي، څوک ته اجازه واخلي؟ خپله بیبي، خپله ښځه، خپله کور والا، څه دپاره الی المسجد چې زه جومات ته ځم جومات کې مونځ کوم. او د دې سره دا ټول شروط ورسره دي چې په پرده کې ځي، د حیا او د عفت په لباس کې ځي، فتنو نه په امن کې وي، نو فلا یمنعها، دا خاوند دی دا خپله ښځه د جومات نه منع کوي. په روایت د مسلم شریف کې دی، بخاری کې هم داسې شته، خو مسلم شریف کې الفاظ داسې دي لا تمنعوا اماء الله، ای زما امتیانو تاسو مه منع کوئ د الله بندګانې. اماء الله نه مراد د الله بندګانې معنی ستاسو بیبیانې مه منع کوئ مساجد الله، د الله د جوماتونو نه، چې جومات کې داسې د پردې سیستم وي او په لاره کې د حیا او د عفت لحاظ ساتلی کېږي، نو داسې زنانه بلکل تللی شي جومات ته. د جومات نه منع کول نبی علیه السلام فرمایي چې مې منع کوئ. په روایت د بخاري او مسلم کې دا دی فلا یمنعها، مې منع کوئ، چې اجازه یې وغوښتله معنا دا د اجازه ورله ورکړي. د دې حدیث نه دوه غټې غټې مسلې. یوه مسئله خو دا شوه چې زنانه جومات ته تللی شي، د جومات نه به یې نه منع کې. دویمه مسئله دا ده چې شرط پکې دا دی چې اجازه د خاوند نه به اخلي، بغیر د اجازې د خاوند نه زنانه دپاره وتل د کور نه دا ناروا دي. یو روایت کې راغلی ابن ابي شیبه کې دی، د عبدالله ابن عمر زه روایت دی چې حق الزوج علی زوجته، د خاوند حق په خپله بیبي باندې هغه دا دی الله تخرج من بیتها الا باذنه، چې د کور نه به بغیر د اجازې د خاوند نه وځي، یعنی چې کلم د کور نه وځي د خاوند نه به اجازه غواړي. فان فعلت، که چیرې دی د خاوند د اجازې نه بغیر د کور نه ووتله، لعنتها ملائکة الله وملائکة الرحمة وملائکة الغضب، درې قسمه ملائکې په لعنت وي، خیرا ورته کوي، بددعایي ورته کوي، بد ورلوي.
د الله ملائک، خاص ملائک، و ملائکة الرحمه، هغه د رحمت والا ملائکه چې الله د رحمت دپاره دنیا ته رالیږي هغه هم پې لعنت وایي. و ملائکة الغضب، او د ملائکې هغه چې د غصې دپاره وي، د عذابونو دپاره وي، هغه هم پې لعنت وایي. حتی تتوب او ترجع، تر څو چې د خپل کار نه توبه ونه باسي او یا کور ته راواپس شوي نه وي. یعنې چې څومره دی د کور نه بهر ده او د خاوند نافرماني کوي، نو دا د ملایکو لعنت به ورباندې وي. نو معلومه دا شوه د زنانه دپاره بغیر د اجازې د خاوند نه د کور نه وتل دا ګناه کبیره ده. د دې وجه نه په دې حدیث د بخاري کې هم داسې دی چې جومات ته ځي زنانه نو اجازه به اخلي. خاوند اجازه ورنه کړله بیا دې نه ځي، خو خاوندانو ته پیغمبر فرمایي چې اجازه ورکوي، مې منع کوي. یوه دا مسله شوه. دا حدیث چې عبدالله ابن عمر بیان کو، د عبدالله ابن عمر زوی بلال، فقال بلال ابن عبدالله، هغه ویل والله لنمنعهن، قسم په الله تعالی موږ خو یې منع کوو. په بعضو روایتو کې داسې دي اما انا فسامنع اهلی فمن شاء فلیسرح اهله. زه چې یم زه خپله ښځه او خپله بیبي نه پرېږدم جومات ته، دا زما وجدان زما غیرت نه مني، او که د چا خوښه بس لیږي دي خپلې ښځې جومات ته. عبدالله ابن عمر حدیث بیان کو، بلال ابن عبدالله د هغه زوی و، هغه وویله چې زه خو په دې عمل نه کومه. نو عبدالله ابن عمر په دغه ټیم کې ویله فاقبل علیه، را مخامخ شو ورته عبدالله پلار، یعنی د دې خپل زوی پلار، چې پلار زوی چې کله غلطي وکړي پلار له پکار ده چې ادب ورله ورکړي. فسبه سبا سیئا، ډېرې ردې بدې ورته ویلې، بدې ردې. پښتو کې ترجمه وی کنزو، په بدو بدو کنزلو سره د الله دپاره غوسه کول چې زه ته حدیث بیانوم او ته وایې چې نه زه به منع کوم. راوي وایي ما سمعته سبه مثله، ما عبدالله ابن عمر کلم په داسې بدو ردو باندې نه ولیدلی چې هغه داسې چاته ویلي و، داسې کنځلې داسې سختې خبرې چاته نه وې کړې. وقال عبدالله ابن عمر په دلیل کې دا ویل اخبرك عن رسول الله، زه ته حدیث بیانوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم، وتقول والله لنمنعهن، او ترا تخپل رای پیش کې چې زه به منع کومه. نو ګورئ عزیزانو د حدیث مطلب هم دا شو چې کله خاوند نه زنانه خپل بیبي اجازه وغواړي چې زه جومات ته ځم او شروط برابر وي د پردې د حیا وغیره د دغه سیستم برابر وي، نو خاوند له بیا په کار نه وي چې خپله بیبي دا منع کړي. دې ته یوه بله مسئله زموږ پښتنو ته دا یوه غټه خبره ښکاري چې یاره زنانه څنګه جومات ته لاړ شي، دا خو زموږ غیرت او وجدان یې نه مني. حالانکې هم زمونږ د پښتنو لوریانې زنانه خویندې ښه په فخر او افتخار سره کالجونو لځي، سکولونو لځي، هلته فتنه نشته چې په دې لاره روان وي، بازارونو لځي، شاپینګ کوي، یاره هغه څه مسله نه وي، خو چې جومات ته راځي وی دلته فتنې دي. داسې د شیطان یوه وسوسه ده. عزیزانو چې په حجاب او په پرده کې وي او د فتنې یره نه وي، نو بالکل زنانه هغه جومات ته لیږلی شي چې کله اجازه وغواړي. دا مونږ چې پکې دا شرط لګو چې فتنه نه وي، د دې دلیل دا دی مسلم شریف کې حدیث دی 445 د عایشه رضی الله عنها وی لو ان رسول الله صلی الله علیه وسلم که نبی علیه الصلاة والسلام لیدلی وی هغه ما احدث النساء چې د زنانه اوس کومه پیشنونه شروع کړي دي فتنه کې خلک اچوي، نو لمنعهن المسجد، نبی علیه السلام به منع کړی وی. معنا هم دا ده چې کله زنانه د کور نه راوځي په حیا او د پردې په جامه کې به راوځي، داسې به نه راوځي چې اعلی سپری مګلی وي، عطر او خوشبوی مګلی وي، چې روانه وي د ټولو خلکو باندې خوشبویانې ورځي، او یا مثلا په داسې لباس کې وي چې د خلکو نظرونه راړوي، داسې اوچت اوچت پیزار او سینډل وي چې هغې له درزا ورکوي، د خلکو نظرونه ځان ته راړوي. نه، په داسې وخت کې بیا ناروا ده، ځکه دا به فتنه ده. او چې کله د فتنې یره نه وي نو بیا جومات ته وتلی شي بنا بر دې حدیثه. خلاصه د دې ټولو خبره دا شوه چې زنانه دپاره مونځ کول په کور کې دا د جومات نه ډیر غوره دي. که زنانه د خپل خاوند نه اجازه واخسته
یا لور د خپل پلار نه اجازه واخسته نو پیغمبر فرمایي لا تمنعوا اماء الله، نو می منع کوئ، خو شرط پکې دا دی چې فتنه ترې نه ولاړېږي. او اسې چې د انسان په ذهن کې اسې یو غیرت وي نو دا غلطه خبره ده، ځکه د کور نه وځي، د کلي کې مړی ژوندی کوي، بازار ته ځي، سوداګانې کوي، د تعلیم دپاره مدرسې ته ځي، سکول ته ځي، نو دې ټولو ته چې تګ جایز دی نو په مسجد ته تګ په نص رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې جائز دی. الله رب العالمین نے مونږ او تاسو ټول د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په احادیثو باندې پوي کی، او رب العالمین نے مونږ او تاسو له توفیق راکړي چې د نبی له صلوات و سلام په هر صحیح حدیث باندې عمل وکړو. آمین یا رب العالمین. وصلی الله وسلم على آله وصحبه أجمعين.